بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بخښنه غواړم ماله خو په یادو راځي نه، د دې د وجې ځان سره دا کاغذ ګرځوم. ټولو د بهر ضلعو میلمنو ته او د ناستو ملګرو ته ډېر ډېر هرکلی چې موږ اوري او موږ برداشت کړي. یو څو شعرونه افسر غني صاحب ته ډالۍ چې دا دومره ښکلی ماښام یې را جوړ کړو، موږ ته یې پکې هم بلنه راکړه. شعر دی چې پتلو راتلو د دغه خیال زما زړګي له راځي، پتلو راتلو د دغه خیال زما زړګي له راځي، لکه ګلونه په خزان لاړ شي سپرلی له راځي، او څوک په تپوس له راځي څوک په تماشې له راځي، په خپل غرض دې راشي خیر خو چې سړی له راځي. او دا یو شعر بل زما یو خوږ ملګری پکې ناست دی ناصر صاحب، هغه ته ډالۍ چې په خپل سړه ډوډۍ د ویشنه پیاز خو چې پرون تندي وي، سړه ډوډۍ د ویشنه پیاز خو چې پرون تندي وي، خلک تالی له ناشنا خلک تندي له راځي. او دغه اجره وه دا بیټکو وران کندر به پروتو، اوس دا لښکرې چې راځي دې لیوني له راځي. غزل درته پیش کوم درمان صاحب او ټولو صدر صاحب ته ټولو ملګرو ته ډالۍ. شعر دی چې ته څه خبر یې د مین په زړه دې څه تېرېږي، ته څه خبر یې د مین په زړه دې څه تېرېږي، د غم لښکرې ځي راځي زما په زړه تېرېږي. او چې مطلب و لکه تاج به یې په سر ساتلم، چې مطلب و لکه تاج به یې په سر ساتلم، نن چې پوره شو څنګ مې غلی په کوڅه تېرېږي. او د کلي خانه ستا خاني زما په سر خاني ده، د کلی خانه ستا خاني زما په سر خاني ده، ستا د محل لارې زما په دروازه تېرېږي. ډېره مننه. د کلی خانه ستا خاني زما په سر خاني ده، ستا د محل لارې زما په دروازه تېرېږي. او چا ویل مینه کې سکون دی، مینه لوی عذاب دی. چا ویل مینه کې سکون دی، مینه لوی عذاب دی، بې له مینه ژوند بیا لویه حادثه تېرېږي. مننه. او ته څه خبرې تا ته د خېټې د دوزخ د لمبو څه پته ده، تا ته د خېټې د دوزخ د لمبو څه پته ده، او ته څه خبرې چې نهاره څنګه شپه تېرېږي، او د ژوندون هر یو لمحه پل سویرات دی په مونږ اکبر ډېر د لوی عذابه پښتانه تېرېږي. یو څو شعرونه نور وایم، بښنه غواړم د صدر صاحب په اجازه باندې یو څو شعرونه. په داسې اور داسې لمبو کې سوځېده پښتانه، درمان صاحب او صاحب شاه مانیروال صاحب دغه نومونه ډېر یادېږي، دا نور نومونه که یاد نه وي بښنې سره. په داسې اور داسې لمبو کې سوځېده پښتانه، وطن ورانو چې له ځانه خبرېده پښتانه، او د ټول جهان په پښتنو پسې لښکر کړی دی، د پښتنو نه ټولوي دا پښتانه پښتانه، د ټول جهان په پښتنو پسې لښکر کړی دی، د پښتنو نه ټولوي دا پښتانه پښتانه. او شعر دی چې د انسانیت د قاتلانو نه به چېرته تښتو، د انسانیت د قاتلانو نه به چېرته تښتو، دلته قتلېږي د خدای در کې په سجده پښتانه، د انسانیت د قاتلانو نه به چېرته تښتو، دلته قتلېږي د خدای در کې په سجده پښتانه. ماشوم بچی د پلار په وینو کې خړپوسي کوي، ماشوم بچی د پلار په وینو کې خړپوسي کوي، دا منطقي دی او په ژوند پسې ړانده پښتانه. او